بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په فیلډ پراپرټیانو او لوکاپ هم خلاص کړی و که نه. نن بیا کلاس اکسس ته راځو. نو نن به راځو په ریلیشنشپ باندې یعنې ارتباط ورکول. صحیح سو د ټیبلونو مجموعې ته څه ویل کېږي ریلیشنشپ. موږ ډیټابیس داسې تعریف کړی و چې کلیکشن اف ډیټا کنه. اوس راځو نن به ریلیشنشپ وایو. ریلیشنشپ ګورې کله چې دلته ډیټابیس ټول ته راسي نو موږ دلته ریلیشنشپ وایو. اول ریلیشنشپ سره دلته ګورې موږ کله چې تېر ورځ یو ټیبل جوړو. زه مثال ورته لیکم چې ماته آی ډي نمبر پکار ده او دلته ورته لیکم چې نیم مې پکار ده او همدارنګه مثال ورته لیکم چې فادر نیم پکار ده. دومره مې جوړ کړو. داسې کله ذخیره کومه مثال ورته لیکم چې د سټوډنټ په نامه یې ذخیره کوم. سینټر که ماته دا پیغام راکوي. نن به په دې پیغام وګورو دا ولې راکوي، ضروري ده او که نه ده ضروري. صحیح سو زه راځم بېرته دا کلوزومه. اولا به راسو زه به تاسو ته معرفي کومه دغه د ریلیشنشپ کې چې د مثال کوم شیان راځي. صحیح سو اول به په دې ووایو. پینټ پروګرام راخلاصومه. د پینټ پروګرام څخه وروسته اوس دا پینټ پروګرام ده. صحیح سو دا مې راخلاص کو. اول به تاسو ریلیشنشپ پېژنئ. ریلیشنشپ چې څه درکې ده ساده زه درته وایم چې ریلیشنشپ چې ده د ټیبلونو ارتباط ورکولو ته څه ویل کېږي؟ ریلیشنشپ. فقط دومره ساده یې زده کوئ. یعنې دلته ورته لیکم چې ریلیشنشپ مې ورته ولیکو. ریلیشنشپ چې ده د ټیبلونو ارتباط ته ریلیشنشپ ویل کېږي. خو په ریلیشنشپ کې چې ده بیا دوه شیان دي. یو پرایمري کې ده. صحیح سو پرایمري کې او بل چې ده پورین کې ده. دلته ورته لیکم چې مثال پورین کې دا دوه څه شي دي؟ پورین کی او پرایمری کی سر هم خلاصیږي. اوس کله چې زه مثال راځم یو مثال ټیبل جوړوم له هغه وروسته موږ ته کوم پیغام سره کوي ماته وایي په دې کې دا پرایمری کی نه ده لګېدلی. اوس کوي که نه. اوس راځو پرایمری کی داسې طرفه چې پرایمری کی موږ ته یو فیلډ یا ریکارډ څه رقم کوي مشخص کوي. خلاص داسې زده کوي. او پورین کی چې ده ته موږ ته فقط پورین کی کله چې یو پرایمری کی په بل یو ټیبل کې راشي هغه د څه په نامه یادېږي؟ پورین کی په نامه یادېږي. مثال د خبرې ګورئ. زه یو ټیبل جوړوم. مثال د خبرې ټیبل مې جوړ کړو. اوس دلته راځم نومان ورکوم. صحیح سو کله که چېرته مثال موږ پورین کې ریلیشنشپ استفاده نه کړو زه دلته اوس ورته لیکم چې آی ډي نمبر راته آی ډي نمبر یې راته مثال آی ډي نمبر مې پکار ده. له هغه وروسته بیا راځم مثال ورته لیکم ښه دلته مثال ورته لیکم چې مې آی ډي نمبر پکار ده. ښه دا به زه لرې کړم همالته بټن ووهږو. یو آی ډي نمبر سو له غور ورته لیکم چې نیم ده. له نیم څخه وروسته مثال زه دلته ورته لیکم چې فادر نیم دا مثال ورته لیکم چې پروګرام. صحیح سو پروګرام مې ورته ولیکو. اوس دا هم مثال دې خواته راوړم تر څو ښه درته معلوم شي. او لاندې ورته لیکم چې دې خواته راوړم ورته چې پیس هم راته ولیکه. صحیح سو زه به دې خواته راکش کړم او دې خواته ورته ولیکم چې مثال پیس هم ورته لیکم چې مثال څومره پیس درته ویلی. دا اوس یو ټیبل سو. اوس که چېرته مثال زه راسم یو نفر راغی آی ډي نمبر یې 4 ده. دلته مثال ورته راځه چې نوم یې څه ده؟ نوم یې خالد ده. او پروګرام کوم پروګرام وایي؟ وینډوز وایي. د وینډوز څخه وروسته راځي مثال څومره پیس ورکوي؟ 500 افغانۍ پیس ورکوي. دا 500 افغانۍ خو همدلته ورته ورسولې. بیا مثال خالد بل نفر راغی. دا د کلیک او له کلیک څخه وروسته مثال شپږم نفر ده. بیا مثال نوم یې وحید ده. وحید ده. او کوم پروګرام وایي؟ اکسس پروګرام وایي. او پیس څومره ده؟ مثال 12 افغانۍ ده. صحیح سو 12 افغانۍ مې ورته وټکلې هغه وروسته راځه. خو اوس بیا میاس پرس و خالد بیا راځي ثبت نام کوي. کله چې ثبت نام کوي نو دلته بیا ورته لیکي چې مثال خالد راغی. آی ډي نمبر یې څو و؟ 4 که نه. بیا مثال ورته لیکي چې خالد دې ورته ولیکو. بیا مثال کوم یو پروګرام وایي ورته ایله وورډ وایي. او پیس څومره ده؟ پیس ورته چې مثال 200 افغانۍ ده. داسې ورته لیکه. خو اوس اکسس ډیټابیس کې څه ده؟ دا شی څه دی؟ ممنوع دی. یعنې داسې ډوپلیکیټ باید رانشي. د ریلیشنشپ کې دوه خاصیتونه دي. یو ډیټا پرایمری کی کې. صحیح سو پرایمری کی کې دوه خاصیتونه دي. یو ډیټا ډوپلیکیټ نه پرېږدي. یو نوم چې ده ډوپلیکیټ به نه راځي. صحیح سو کتاب کوم یو فیلډ پرایمری کی ولګوله او بل چې ده په پرایمری کی کې داسې ده ازنال نه راځي. خالي نه راځي. درته خالي به یې نشي پرېښودی. مثال له خبرې بل یو مثال درکوو. اوس په دغه ځای کې موږ پرایمری کی مثال داسې وپېژندله چې اوس په دې ځای کې نه ډوپلیکیټ راځي او نه څه کوي نه دلته خالي راځي. اوس دا پرایمری کی په څه لګېږي؟ زه راځم مثال دلته ورته لیکم
دلته ورته لیکم چې مثال نیم او فادر نیم او دا شان ورته لیکم. اول چې ورته لیکم آی ډي مې ولیکل، آی ډي څخه وروسته مثال ورته لیکم سي نیم، صحیح شو نیم. له هغه وروسته بیا راځو مثال دلته ورته لیکو چې فادر نیم یعنې د پلار نوم، صحیح شو. له هغه وروسته لاندې ورته راځو مثال ورته لیکم چې پون نه وروسته ورته لیکم چې مثال فیس مې ورته ولیکلو، فیس څخه وروسته لاندې ورته راځو مثال پروګرام کوم یو پروګرام وایي، صحیح شو پروګرام ورته ولیکو. او له وروسته کوم یو استاد وایي مثال کوم یو استاد تدریسوي، دلته ورته لیکم چې ان آی ډي تذکرې نمبر، صحیح شو دا مې ورته ولیکو. له هغه وړاندې مثال ورته راځه اجازه است دلته مثال تاسو نور شیان ولیکئ. اوس تاسو په نظر په دغه ځای کې کوم شی پرایمري کې دی، کوم شی باید پرایمري کې شي؟ نیم خو مثال یو خالد ده، شاید بل خالد هم راشي، ځکه مثال ټول خو یو داسې نه دي چې مثال یو نوم دی چای بل نوم نشته که نه، نو دا خو راځي. نو خو باید تاسو چې نه کوئ پرایمري کې ونه لګوئ. له هغه وروسته فادر نیم لرو، فادر نیم هم شاید ډوپلیکیټ وي، نو په دې به تاسو اوس اصلا پرایمري کې چې لګوو په څه باید ولیکل شي؟ آی ډي باندې فون نمبر باندې دوه شمېرې دي باید په یو رقم راځي؟ نه راځي که نه نشي راتلی. پیس هم شاید یو رقم راځي ځکه د وینډوز ټولو شاګردان د په یو رقم که نه. پروګرام هم په دغه شکل سره تذکرې نمبر سیده په څه سره راځي؟ یو رقم راځي؟ نه راځي. اوس انسان سیده په څه پېژندل کېږي؟ په نوم سره پیژندل کېږي که نه. دلته هم تاسو مثال دا پرایمري کې داسې هر یو فیلډ سره مثال داسې پیژني. اوس تاسو مثال یو بل هېواد ته ځئ تذکرې په آی ډي نمبر په نوم خو مثال ته هم خالد بل هم خالد مثال بل هم خالد پیدا کېږي. اوس هم سر خلاص هم شهر. اوس په دې کې بیا یو خو ریلیشنشپ ده، صحیح شو بل نرملایزیشن ده. هغه بیا څه کار کوي؟ هغه بیا یو غټ ټیبل چې د وړو ټیبلونو ترتیبوي. اوس دا انشاءالله کله چې اکسل ته داخل شو عملا کار کوو. بل خبره دوجه کې ده اوس موږ ریلیشنشپ وایي. ریلیشنشپ خپله په څو ډوله ده؟ دا په درې ډوله ده، 1 to 1 او 1 to many، 1 to money ورته لیکن، صحیح شو. او money to money دا money to money چې دا څه رقم ده؟ not exist یعنې وجود نه لري. دا به څنګه کوئ؟ تاسو به خپله جوړوئ. اوس راځو 1 to 1 ریلیشنشپ څنګه ریلیشنشپ ده؟ د یو ټیبل یو فیلډ به راځي له بل فیلډ سره به ارتباط کوي، دا چې ده 1 to 1 راځي. 1 to money دا به بیا څو فیلډ یو ټیبل مثال له بل ټیبل سره به څو فیلډونه راځي، یو فیلډ به دغه د څو د فیلډ سره. آفرین. او بل چې ده money to money داسې ده نسته. مثال د بیا چېرته ریلیشنشپ کوم بیا تاسو ته معنیږي، صحیح شو. دا تر اوسه پورې شته نه، خو که چېرته مثال تاسو منې ټو منې جوړوئ بیا به زیات ټیبلونه ته چې مثال تاسو صحیح تاسو زیات ټیبلونو ته ارتباط ورکړئ هغه ته بیا چی وي؟ هغه چی په نامه یادېږي؟ منې ټو منې ریلیشنشپ په نامه یادېږي. اوس خو سر خلاص شو انشاءالله. دا موږ پوهنتون کې هغه نیټورک مضمون دا آفرین هغه مې ویلی بیا هم سم سر سر خو خلاص انشاءالله. ښه په دې خو مثال خلاص و. اوس که چېرته مثال زه یو ټیبل ورکړم څنګه ارتباط ورکړو، صحیح شو. اول چې دا ګوره زه راځم دلته یو ټیبل اخلم د زه مثال د خرڅلاو لپاره اخلم یا د شاګردانو لپاره. اول دلته ورته لیکم CS ID شاګرد مثال د شاګرد ID، S نیم د شاګرد نوم، او دلته ورته لیکم چې مثال څه شی ورته پیس څو پیس ورکوئ خلاص. د دې چې لپاره سو شاګردان لپاره سو. خو زه باید دلته وعلیکم السلام زه دلته ورته لیکم چې TID د استاد څه شی ID د هغه ورسې مثال ټیچر نیم ورته لیکم چې ټي نیم د شاګرد د ټیچر نیم که نه. د هغه ورسې بیا مثال ورته لیکم چې پروګرام کوم یو پروګرام تدریسوي. دا یې دوهم. دریم ته به راسې د هغه وروسته بیا مثال دلته هغه پروګرامونه ته ورته مثال ورته لیکم چې مثال پروګرام ID کوم پروګرامونه ته تدریسوي، صحیح شو. پروګرام نیم او مثال ورته لیکم چې پروګرام څه شی ورته ولیکم دلته مثال څه راځي؟ مثال ورته لیکم چې ډوریشن یعنې په څومره وخت کې حل داسې ده ختمیږي، صحیح شو. دا مې ورته ولیکو. د هغه وروسته راځم دا هم په دغه شکل سره څلورم ټیبل د دلته لاندې راځم دا ورته لیکم چې مثال دا د اډمیشن یعنې موږ انټرې چې کوو. اول چې دا سټوډنټ آی ډي کوم یو شاګرد راځي، صحیح شو. نوم یې څه ده؟ دا یې باید راسي. له هغه وروسته کوم شاګرد یې راځي، له هغه وروسته له کوم یو استاد سره درس وایي TID د هغه ID باید دلته راسي. او لاندې ورته راځي چې مثال ټي نیم د استاد نوم هم باید دلته راسي، صحیح شو. او له هغه وروسته کوم پروګرام وایي فی نیم PID مې ورته ولیکله. بیا ورته راځي چې مثال مثال پی نیم، صحیح شو. پی نیم ورته کوم پروګرام وایي خلاص.
دا اوس مثال خبرې موږ ټیبل نه جوړ کړو راځم دې ته به داسې ټیبل شکل ورکړم تر څو په پوه شئ دا مثال راځو او دا هم مثال ورته راځو او دا هم ورته راځو دا هم په دغه شکل سره داسې ورته رسمو اوس دا هم جوړ کړو دا مثال راځم دا دلته ورته ترتیبان شي دغه د سټوډنټسو او داسې ده د ټیچرسو او دغسې ده د پروګرامسو او دغسې ده د اډمیشنسو صحیح سو دا خو اوس موږ دلته رسم کړو خو اوس دې ته څنګه ارتباط ورکړو موږ پرایمري کې ویل هسې څه رقم کار کوي موږ ته څه کوي یو فیلډ مشخص کوي مثال موږ ته فیلډ پیژني نو موږ ته ګوره اوس به موږ دا پرایمري کې د ټیبل کې چې لګو په اس آی ډي به لګو تاسو بیا خپله خو د کله سي عملي ته ورسو اوس په قدر درته وایم چې دا به څه رقم یو شی بلوي نه څه رقم ارتباط ورکوو اوس ګورئ دغسې څه چې دغه پرایمري کې سو ځکه په خپل ټیبل کې ده که نه پی آی ډي سیده په چیش کې ده خپل ټیبل کې دا چې ده پرایمري کې سوه او همدارنګه پی آی ډي هم په خپل ټیبل کې دا هم چې ده پرایمري کې ده اوس که د بل ټیبل ته وګورو دغه اس آی ډي له دغو ټیبل نه دلته راغلی که نه راغلی موږ ویلی سي یو هسې ده یو پرایمري کې چې په بل کې راغلی هغه چې په نامه یې پورین کې په نامه یې نو دا پورین کې ده دلته مثال ګوره ټي آی ډي هم پورین کې ده او پی آی ډي هم پورین کې ده نو دا به څنګه ارتباط کوي دغه چېرته مثال تاسو دغه اس آی ډي به راخلی په دغو اس آی ډي به یې راچوئ ټي آی ډي به راخلی په دغو ټي آی ډي به یې راچوئ او پی آی ډي به راخلی دا به په دغو را چې کله چې دا وکړو اوس دا کوم یو ریلیشنشپ ده منې ټو منې ځکه څو دانې سره ارتباط دی سر هم خلاص شو انشاءالله دا اوس ګوره دغه پورین کې دی چې په ساده مثال کې زه بل درته وښیم که چېرته مثال موږ یو بل ټیبل ولرو دوه ټیبل نه رمې مثال مکمل زه راځم دا ډیلیټ کوم دا مې ډیلیټ کړو اوس تاسو یو ټیبل لرئ مثال بیا راځم دلته یو ټیبل رسوم دا ټیبل مې رسم کړو او بل ټیبل مې راځم دلته رسموم اوس په دې ځای کې بیا ورته لیکم زه دلته منې ون ټو منې درته مثال ارتباط ورکړو صحیح سو بیا دلته ورته لیکم چې امپلای آی ډي د چی شي مثال کارمند کنه د هغه وروسته بیا مثال ورته لیکم چې نیم یې چې ده د هغه وروسته بیا مثال ورته لیکم چې جاب یعنې وظیفه یې چې ده صحیح سو دا مې ورته ولیکو دلته اوس بیا راځو اوس څومره معاش اخلي دلته ورته لیکم چې کوم یو کارمند یې مثال دا روپۍ وړي دی صحیح سو دلته ورته لیکم چې امپلای آی ډي کوم یو مثال هغه ووړې پیسې ووړې بیا مثال ورته لیکم چې نیم یعنې نوم یې هم باید راسي د ورځ څومره پیسې ووړې هغه پاسته دلته ورته ولیکئ چې مثال بلاس هم څومره باقي مانده ده دا ورته ولیکئ د هغه وروسته راځو اوس به دا څنګه ارتباط کوو د اوس خو دا څه شی سوه دغه آی ډي خو پرایمري کې سوه خو دلته دغه آی ډي څه شوه دا پورین کې سوله صحیح سو اوس به دا داسې ارتباط کوو چې مثال دا به راواخلئ دلته مثال پور واچوئ دا په دغو شکل سره څه رقم کېږي دوی ترمنځ ارتباط جوړېږي اوس دا ټیبل چې ده دا د مین ټیبل په نامه یادېږي ګوره مثال دلته ورته لیکم چې مین یعنې اصلي ټیبل سو صحیح سو دا اصلي یا دې ته بل سوپر ټیبل هم ویلی شي مثال سوپر خو دغسې د چایلډ ټیبل سو څه سو چایلډ ټیبل سو سر هم خلاص شو انشاءالله اوس داسې ده 1 to 1 ریلیشنشپ ده اوس راځو عملي کار په کوو په عملي کې سم سر خلاصېږي راځم اکسس ته اکسس پروګرام را خلاص کو بلانک د ډیټابیس باندې کلیک کوم او د ډیټابیس څلور په نامه له وروسته د کلوزوم ټیبل خو سر خلاص ان شاء الله څنګه ټیبل جوړ کو اوس دلته ورته لیکم سټوډنټ آی ډي ماته چې جوړ کړي شاګرد آی ډي راته افکار ده شاګرد آی ډي او دلته سیده اټو نمبر ورته انتخابوم وروسته په دې هم کار کوم مثال بیا اټو نمبر او دلته نیم انتخاب مثال سټوډنټ نیم او دلته ورته لیکم مثال پروګرام کوم یو پروګرام آی پروګرام ورته انتخابوم د وروسته مثال پیس ورکوي دا وشل بسته دومره صحیح سو اوس کله چې موږ دا ذخیره کوو ګورئ اوس تاسو اول وایئ چې اول له دې ځایه هم پرایمري کې ورکوي موږ پرایمري کې خپله اکسس ده چې پرایمري کې ورکوي چې ته ورکوي دې ته هغو فیلډ ته ورکوي د کوم فیلډ چې دا ډیټا ټایپ څه رقم وي اټو نمبر وي صحیح سو هغو فیلډ باندې لګوي چې د ډیټا ټایپ یې څه وي اټو نمبر وي اوس که چېرته مثال زه په دې باندې پرایمري کې ولګوم ګوره موږ دلته پرایمري کې لرو پرایمري کې باندې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اوس دا ذخیره شي چا په نامه یې ذخیره کړې دلته ورته مثال سټوډنټ انټر کړه او پیغام مخترع کړو
ولې ځکه موږ په دې پرایمري کې ولګوله او کوم چېرته پرایمري کې نه وه په لګولې نو بیا یې موږ ته هغه پیغام راکوي ګوره مثال دا بېرته ډیلیټومه تاسو کریټ ته راسئ له کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته دلته اوس ورته ولیکئ چې مثال سټوډنټ ورته لیکم چې مثال سټوډنټ آی ډي دا 8 نمبر نه ورکوم صحیح سو دلته ورته لیکم چې سټوډنټ نیم او دلته ورته لیکم چې پروګرام کوم یو پروګرام وایي او پیس ورته لیکم څومره پیس ورکوي خلاص اوس که دا کنټرول ډبلیو کوم یس یې کوم دلته نوم هم ورکوم سټوډنټ انټر یې کوم کله چې انټر کړه اوس موږ ته وایي چې پرایمري کې نه لري که زه دا یس کلیک کوم نو ستاسو په نظر به چی ته پرایمري کې ورکوي دوی ګوره ما تر اس آی ډي ورکړی د آی ډي خو دوی چې د ما مخکې ویل چې اکسس خپله که چېرته ته وایې چې اکسس دې ته پرایمري کې ورکړي خپله یو آی ډي نمبر راوړي او اټو ټکس ډیټا ټایپ ورته ښکوي داسې یو که اوس ګوره راځه کله چې مثال بېرته ډیزاین ته راسې یو د آی ډي په نمبر یې بل اضافه کړی که نوی فیلډ اضافه کړی اټو نمبره ده خو که چېرته مثال تاسو داسې وکړئ چې د یو ټیبل جوړوئ هغو ته تاسو اټو نمبر تیار ورکړئ بیا بل نه اضافه کوئ مثال دلته ورته لیکم چې آی ډي مې ورته ولیکله 8 نمبر مې ورکو او دلته ورته لیکم چې نیم او دلته ورته لیکم چې پروګرام دا یې ورته ولیکو اوس که چېرته مثال موږ دلته خو 8 نمبر ورکړی تیار که نه او آی ډي مې هم راخیستې یې سې که دا مثال د سیکنډ مثال د سیکنډ په نامه یې ذخیره کومه اوس داسې وکړه اوس که چېرته تاسو یس کلیک کوئ اوس به دی بل فیلډ نه اضافه کوئ ولې ځکه موږ تیار آی ډي نمبر هم لرو او اټو نمبر ډیټا ټایپ ته انتخاب کړی یس که فقط په هغو پرایمري کې ولګوئ اوس که چېرته مثال دې ته راسه بل اضافه کړی نه فقط هغه آی ډي نمبر راخیسته په هغو اوس که چېرته دلته راسو ګور اوس به موږ ته 2 آی ډي ځکه چې یو موږ اضافه کړی شو ټکس موږ ته انتخاب کړی ډیټا ټایپ او بل چې د دوی خپله چېرته انتخاب کړو آی ډي نمبر اضافه کړو او اټو نمبر یې ورکړو مشکل خو نشته سر هم خلاص شو او که بیخي نه ورکوئ هم اوس ګوره موږ مخکې پرایمري کې داسې ویل چې 2 خاصیتونه لرئ یو چې دا خالي نه راځي بل څه کوي یو خالي نه راتله بل چې دا ډوپلیکیټ نه راځي اول خو که چېرته مثال موږ اوس راځم بل ټیبل جوړوم په آی ډي نمبر کې خو نوم نه لیکل کېږي که نه نو تاسو هغلته باید نوم ونه لیکئ زه مثال آی ډي نمبر مې ورته ولیکو دلته ورته لیکم آی ډي نمبر اټومیټیکل نمبر او نیم ورته لیکم او دلته مثال ورته لیکم پروګرام ورته لیکم نو پروګرام څخه وروسته دلته مثال ورته لیکم فون نمبر ورته لیکم او همدارنګه مثال ورته لیکم بل سالري ورته لیکم معاش صحیح سو دا مې ورته ولیکل دا هم ورته نمبر کو اوس تاسو خپل اختیار ده تاسو په چی شي پرایمري کې لګوئ که چېرته آی ډي نمبر ورته انتخاب شي نو آی ډي نمبر خو زه ورته نه دا بیخي نه ورته زه دلته نمبر ورته انتخابوم یعنې فقط سره کمې که زه باید خپله نمبر کې ولیکم ګوره نمبر مې انتخاب کو زه پرایمري کې په چی شي لګوم په پون نمبر یې لګوم نو دلته پرایمري کې کله یې وروسته کنټرول اس که دلته ورته ولیکئ چې مثال د چی شي دلته ټوټل ورته لیکم انټر یې که او دا هم کلوز که اوس کله ټوټل ته راځې ته اوس دلته ګوره چې لیکلی سي د خط لیکلی سي که نه خو نه دلته نمبر ته انتخاب کړی فقط نمبر کولی سي اټ کې دا یې پرایمري کې سو خپله اوس نه ورکوي خو نیم ته راځې نیم ته مثال ورته لیکئ چې خالد پروګرام ته راسه مثال وینډوز دې ورته ولیکلو یې وروسته راسه فون نمبر ته راسه 0 مثال 90 دا فون نمبر سو انټر که دا قبلوي سالري ته مثال 1000 افغانۍ سو صحیح سو اوس بل نفر چې مثال دغه آی ډي نمبر ده د واحد په نامه ده صحیح سو کله چې مثال دا راځي دا کوم یو پروګرام وایي وورډ وایي خو کله بیا مثال 0 90 چې کله وږي 90 انټر که دا بیا پرېښودو کې پرې نه ښودو خو وروسته نه پرېږدي ته یې ماش هم ورسوه مثال ګوره ماش مې ورسوه انټر که څه درته وایي تاسو دلته چې لګولی دلته هم پرایمري کې لګوئ پرایمري کې ډوپلیکیټ نه راځي که په آی ډي نمبر باندې کوئ بیا هېڅ تاسو شی نه شئ کلیکولی ځکه اتوماتیک آی ډي نمبر ورکوي سر خو خلاص ان شاء الله اوس دا خو موږ دلته ویلی چې ډوپلیکیټ نه وي دا فقط دا 0 دا زه ورته ړنګوم مثال راځم دا بېرته ورته دلته کلیک وکړئ دا 0 ځینې ړنګ که اوس ګوره اوس هم پرېږدي که هم نه پرېږدي ځکه ډوپلیکیټ نه ده نو مخکې وایي چې تاسو په پول نمبر باندې پرایمري کې لګولی شئ په آی ډي نمبر او همدارنګه په تذکره نمبر په دغه شیانو چې تکراري نه وي صحیح سو اوس بیا راځو بل نفر راغی دا آی ډي نمبر ده د عمر په نامه عمر راغی څه شی وایي دلته ورته وایي چې مثال اکسس پروګرام وایي اکسس وایي له هغه وروسته پون نمبر بیخي نه ورته وایي چې مثال پون نمبر نه لري که نه پرایمري هم په پون نمبر لګولی که نه دا ټول کار په پون نمبر کې 5000 روپۍ انټر که درته وایي یو مست انټر اول یو ان د ټوټل فون فیلډ یعنې ځکه ستاسو په هغو څه لګولی پرایمري کې فون فیلډ یعنې تاسو باید خامخا دغه فون چې ده په دغه فیلډ باندې څه شی وکړئ ډکه کړئ نمبر ورکړئ مشکل خو نشته پوه خو اوسئ پرې
نو دغه فقط د چې د ریلیشنشپ هغه حواله نه سبب ان شاء الله عمومي دلته عملاً په ریلیشنشپ څنګه کولای شي مثال سره ریلیشنشپ صحیح سو نو وخت هم کم ده نو تاسو سره سوال خو نه لرئ